د 11م درس لیدونکي یاست د سی پروګرامینګ اړوند د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه. ګران لیدونکو، په دې ویډیو کې به موږ په یو مهم موضوع باندې بحث کوو چې هغه نو سی اپریټر دی. سی اپریټر څه ته وایي، څنګه کاریږي او څو قسمه اپریټر موږ لرو. په دې موضوع باندې موږ بحث کول غواړو. نو امید دی چې دا ویډیو سره تر اخره وګورئ. څنګه تاسو پوهیږئ چې دا یو نوې موضوع ده. نو نوې موضوع لپاره موږ یو پروژه کریټ کوو چې ټول زموږ کارونه به د همدې سی اپریټرز مربوط همغه پروژه کې ترسره کیږي. نو دې کار لپاره به ډیو تاسو خلاص کړئ، را به شئ فایل ته، د فایل نه وروسته نیو کې موږ یو نوې پروژه والو. څنګه چې موږ یادونه وکړه زموږ ټول کارونه په کنسول بیس اپلیکیشن باندې کنسول باندې انتخاب کړئ، سی پروجیکټ په کلیک کړئ. تاسو دلته به د پروژې نوم ورکړئ. زمونږ د پروژې نوم سی اپریټرز دی. نو دلته سی اپریټرز لیکم، دا زمونږ د پروژې نوم دی. تاسو به دا اوکې کړئ. د اوکې نه وروسته د پروژې فایلونه چیرته باید سیف شي. تاسو به راشئ دلته یو فولډر ما جوړ کړی، ډایرکټري ده مای سی پروجیکټس، دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته به یو نوې ډایرکټري یا فولډر کریټ کړئ. هلته به تاسو ورکړئ سی اپریټرز او دې په داخل کې به تاسو دا ټول فایلونه سیف کړئ. دا موږ ته کوډینګ انوایرمنټ ښکاره شو چې په دې کې موږ به خپل کوډ ترسره کوو. بیا هم وایم دا اضافه ویریبل تاسو کولی شئ دا پارامیټر کولی شئ لرې کړئ، ځکه په دې کې زموږ نه پکارېږي، ضرورت ته نشته. نو ټول خپل کوډینګ چې ترسره کوو دا په مین فنکشن د مین په باډي کې به ترسره کوو. مین تاسو پوهیږئ دا هغه انټری پوینټ فنکشن ده چې هر کار موږ په سی پروګرامینګ کې کوو. مین فنکشن باډي داخل کې باید ترسره شي. راځو موضوع ته په کتو باندې. زموږ موضوع ده سی اپریټرز. اول دا وایو چې د سی اپریټرز دا څه معنا لري. تاسو په دې پوهیږئ چې اپریټرز معنا د اپریشن نه اخیستل شوی، یعنې هغه څه چې اپریشن لپاره کاریږي هغې ته موږ اپریټرز ویلی شو. معنا عملیه. لکه څنګه تاسو په دې پوهیږئ چې موږ مختلفې عملیې لرو په ریاضي کې. لکه تاسو پوهیږئ چې یو منفي ده، په همدې شکل جمع علامه ده، جمع عملیه موږ لرو، او د ضرب عملیه موږ لرو، د تقسیم عملیه لرو. دا هغه مشهورې علامې دي. نو دې ته په انګلیسي کې یا په سی پروګرامینګ کې موږ ته اپریټرز ویلی شو، چې په چونکې سی کې کاریږي سی اپریټرز ته ویلی شي. نو اپریټر دې لپاره استعمالیږي تر څو په ویلیوز او یا په ویریبل باندې اپریشن ترسره کړي، چې په تیرو ویډیوګانو کې موږ په ویریبل موضوع باندې بحث کړی. کولی شئ هغه ویډیوګانو تاسو وګورئ. لکه څنګه راځو یو مثال تاسو در کومه. فکر وکړئ یو دوه ویریبل زه کریټ کومه، یو د A په نامه او بل د B په نامه. دا دواړه ویریبل انټیجر دي، ما دا ډیکلر کړه. اوس راځم دواړو ته یو ویلیو اساین کومه. 10 مې یو ته اساین کړه سټیټیک ویلیو، او B ته مې هم 10 اساین کړه. اوس دا A او B دوه ویریبل دي، دواړې ویلیو لري. اوس دې باندې اپریشن ترسره کومه. یو بل ویلیو زه راخلمه، ویریبل ډیکلر کومه د سم په نامه. راځم دا سم ویریبل کې زه A او B سره جمع کوم، یو عملیه په ترسره کوم. A او B سره جمع کوم او راځم دا څه کومه په پرنټ اف کې ځان ته شو کول غواړم، ریزلټ شو کومه. د پرنټ اف سنټکس تاسو معلوم دی چې یا دلته به تاسو چونکې تاسو ډسپلی کوئ یو انټیجر عدد، پرسنټ ساین او ډي به تاسو وایي، بیا د هغې نه وروسته کاما او کوم ویریبل تاسو ډسپلی کوئ هلته به ذکر کوئ. نو که چیرې تاسو دا راشئ دا پروګرام تاسو کمپایل کوئ بیا رن کوئ، نو تاسو به ریزلټ درکوي. خو دې نه مخکې یو خپله خبره کول غواړم. دا اپریټرز دي، دا کوډینګ کې حسابیږي. نو که چیرې غواړئ دا اضافه تشریح کوډینګ کې حساب نشي، دا به تاسو کمنټ کوئ. نو سنګل او ملټي لاین کمنټ دې باندې موږ بحث کړی په تیرو ویډیوګانو کې، کولی شئ دا وګورئ. نو راځم کمپایل او رن. دا مین سورس کوډ فایل دی، دا به زه په هغه خپل ډایرکټري کې به سیف کړم. اوس وګورئ ریزلټ کې به موږ ته ښکاره کوي 13. نو وګورئ دا موږ جمع کړه. نو که چیرې زه غواړم ته لږ ټکس هم ښکاره کړم، راځم دلته ورته لیکم سبمیشن ریزلټ، معنا د جمع نتیجه د A او B فایل. نو دلته لږ نور هم وژغلم آف A and B، د B او د A د جمع هغه نتیجه. که چیرې موږ دلته شو کوو، موږ ته به وایي چې دواړې چې جمع شوي دي هغه نتیجه 13 راغلی. نو ګورئ دې علامې ته تاسو ښکار د A او B منځ کې ته اپریټر ویل کېږي،
او کوم کار چې موږ ترسره کړ سم مساوي کېږي A جمع B او دا موږ ډسپلی کړ دې عملیې ته موږ اپریشن ویلی شو دې ته سم اپریشن ویل کېږي چې په دې کې موږ وکولی شول د جمع عملیه د دوو ویریبلو ویلیوګانو د جمع لپاره موږ استفاده وکړو په همدې شکل تاسو کولی شئ ضرب هم وکړئ تقسیم هم وکړئ او منفي علامه هم تاسو وکاروئ نو دا زمونږ هغه یو ساده مثال اوس راځو د اپریټرز په سی کې څو قسمه دي نو اپریټرز ګروپ باندې موږ بحث کوو اپریټرز موږ اپریټرز ګروپونه لرو چې هغې کې موږ ویلی شو ارتمیټک اپریشنز یا اپریټرز ارتمیټک اپریټرز لرو موږ یو قسم دویم قسم موږ اساینمنت اپریټرز لرو اپریټرز او دریم قسم چې موږ لرو هغې ته موږ کمپیریزن اپریټرز ته ویلی شو اپریټرز او دریم قسم چې موږ لرو هغې ته لاجیکل اپریټرز ته ویلی شو او یو بل قسم هم شته هغې ته بیټ وایس اپریټر ته ویلی شي اپریټرز اوس راځو په هر یو باندې موږ بحث کوو ګروپ اف اپریټرز کې موږ دا څلور دانې ولوستې راځو په دې باندې بحث کوو څلور یا پنځه قسمه اول راځو ارتمیټک اپریټرز ارتمیټک اپریټرز کوم اپریټر ته ویل کېږي نو موږ ویلی شو دا هغه اپریټرز دی یا هغه عملیې دی چې دا موږ د ریاضیکي عملیو لپاره کارو هغې ته ارتمیټک اپریټرز ویل کېږي یعنې عام ریاضیکي عملیې تاسو پوهېږئ چې مثال ضرب ده په همدې شکل منفي ده تقسیم ده او دې ته ورته موږ د ضرب علامه هم لرو او د جمع هم او یو بل موږ څه لرو هغې ته ډیکریمنټ ویل کېږي مثبت ډبل ساین چې تاسو راوړئ هغې ته انکریمنټ ویل کېږي او په همدې شکل که منفي راول دې ته بیا ډیکریمنټ ویل کېږي او مثبت ته انکریمنټ ویل کېږي انکریمنټ معنا زیاتوالی او ډیکریمنټ کموالی یو بل ساین چې موږ لرو هغې ته ماډیولس ویل کېږي یا ریمانډر ته هم ویل کېږي دا ټول هغه عملیې دي اپریټرز دي چې په ارتمیټک اپریټرز کې شامل دي اوس راځو دویم بحث موږ لرو د اساینمنت اپریټر اساینمنت اپریټر کوم اپریټر ته ویل کېږي هغه اپریټر چې په د دې په ذریعې سره موږ کولی شو ویریبل ته یو ویلیو اساین کړو چې هغې کې موږ عام اپریټر چې لرو هغه مساوي ده لکه مثال درکمه موږ وایو انټیجر A یو زموږ انټیجر ویلیو ما ډیکلر کړه یعنی ویریبل ما ډیکلر کړه او دې ته چې ویلیو د اساین کوم ویلیو به تاسو د اساینمنت اپریټر په ذریعه اساین کوئ ته ما لس اساین کړه نو ته ما لس قیمت ورک نو دا د څه په ذریعه کېږي د اساینمنت اپریټر په ذریعه باندې کېږي اساینمنت اپریټر کې موږ یو څو قسمه نور لرو چې هغه هم په کار راځي زه به تاسو یو څو یادونه وکړم چې موږ داسې ویلی شو اډیشن اساینمنت دا معنا چې هم ویلیو ته اساین کېږي هم جمع پکې ترسره کېږي یعنی یو عدد سره جمع کېږي هم همغه ویریبل ته هغه ویلیو اساین کېږي چې دې شکل کې موږ یو څه موږ ماینس اساینمنت هم ویلی شو ته ملټیپلیکیشن اساینمنت هم دا ویلیو کارولی شو موږ او په همدې شکل ډیویژن اساینمنت هم ترسره کېدی شي او ماډیولس هم شته دی او ماډیولس اساینمنت او ته ورته ډیر زیات دي خو دې باندې موږ فعلا تاکیه کوم دومره بس اوس راځو دې نه استفاده کوو دا یو مثال کې زه کاروم چې جمع مساوي او منفي مساوي ضرب مساوي دا څه معنا لري تاسو ولته وګورئ واضح موږ هلته څه لرو ته موږ ویلیو اساین کړې ده لسه که چېرته داسې وکړم جمع اساینمنت دلته درې کړم دا معنا چې د سره به درې ویلیو جمع کېږي او دا ټوټل به اساین کېږي په ته چې هغه د قیمت به 14 راځي موږ راځو دا په دغه کې ښکاره کوو ځانته سکرین کې شو کوو چې هایا همدا دغه ویلیو موږ ته شو کېږي که نه کوم څه چې تاسو نه کاروئ او کوډینګ پارټ نه ده دغه به تاسو کولی شئ په ساده ډول څه کوئ کمنټ کوئ هغه اوس دا هم زموږ نه دا په کار دا ټول موږ کمنټ کوو دا که کمنټ نه کوئ نو کوډینګ کې تاسو مشکل جوړېږي اوس زه راځم همدا شو کول غواړم د پرنټ اف په طریقې سره چې فقط ماته وښایي چې همدا ویلیو موږ سره شو کېږي زه ورته وایم د قیمت مساوي کېږي د دې سره نو زه ماته شو که چېرته دا رن کړم هلته به یو بل ساین موږ ورکړو چې
دویم لاین ماته په نیو لاین کې ښکاره کی. نو که چیرته تاسو وګورئ دا هم وایي چې دلته وایي expected expression before equal token and the equal sign چې دا هم باید شي کمنټ شي. دا زموږ نه ده پکار، دا هم کمنټ کومه ده. اوس تاسو کمپایل او رن کړئ. بیا تاسو څه وایي دا انټیجر a دلته څه وایي تاسو دا مکمل میسج وګورئ. نو په 22م لاین کې او په 6م کالم کې ری ډیکلیریشن اف a دوباره ډیکلر شوی دی ځکه موږ هلته یو وار ډیکلر کړی. نو موږ د a نه دلته زه c ذکر کوم، یعنی یو ویلو تاسو دوه کرتې ډیکلر کوی نه شئ. دلته راشئ ځکه هغې کې تغییر بیا راځي. هلته c زه وایم دا هم چینج کوم c ورته وایم. نو که چیرې تاسو اوس دا کمپایل او رن کړئ کوم ایرر نشته دی، موږ ته به ښکاره کوي c 14. نو ګورو سی قیمت 14 شو. نو که تاسو ګورو سی ته موږ ډیکلر کړ سی ته اول موږ 10 ورکړه به سی جمع به مساوي 3. دا معنی چې دا 3 به د سی سره جمع کیږي او به د په سی کې سٹور کیږي، یعنی سی ته به هغه عموما 14 ویلیو به آسان کیږي. ان دې په ذریعه موږ وکولای شو چې هم جمع هم ویلیو ته آسان کو. دې ته ورته نور دغه تاسو هم کوي شي، منفي هم کوي، ضرب هم کوي، ماډیولس هم کوي. راځي په دې ماډیولس کې مثال درکول غواړم. دا به زه هم نیو لاین کې شو کوم. بیا دته تاسو وګورئ ماډیولس څه معنی باقی معنی لري. و د څه کومه تاسو وګورئ زه یو بل ویلیو زه کریټ کوم د انټیجر زه ورته یم یو ویلیو ته زه وایم چې ویلیو نمبر 1 اول ویلیو دا زما ویریبل دی زه آسان کومه 10 او په همدې شکل یو بل ویلیو زه کریټ کومه د ماډیولس په نامه چې موږ ته معلوم شي ماډیولس. او دې ته زه یا ویلیو 2 ته زه وایم ویلیو 2 او دې ته هم د قیمت آسان کومه 10 نه بلکې زه ورته یم چې 8. اوس راځم د دواړې ویلیوګانو زه ماډیولس پیدا کوم. که تاسو ولته وګورئ زه دریم یو ویریبل زه اخلم یا دریم ویریبل ته ضرورت نشته، دا یو ویریبل ځالم هماغه کار تر سره کوم. په دې بل کې زه ورته یم ویلیو 1 ویلیو 1 تاسې وکړه یو ماډیولس زه پیدا کوم او داسې وکړه مساوي که د 8 سره. یعنی د دې هدف دا دی ویلیو 1 کې چې کوم قیمت دی هغه 10 ده، هغه 10 به په 8 تقسیمیږي، کوم چې باقی ښکاري هغه موږ ته شو کوي. نو اوس زه دا شو کول د غواړم زه ورته یم چې همدا قیمت ماته ته شو که. اوس په همدې شکل کولی شو موږ چونکې دا ماډیولس انټیجر دی موږ انټیجر ورته وایو چې موږ ته انټیجر راښکاره که او بل ویلیو 1 ماته شو که ویلیو 1 ماته شو که. دلته به راشم دلته به اوس زه ماډیولس ورته ولیکم چې هغه باقي مانده موږ ته ښکاره کړي ماډیولس او دا مساوي که. که چیرې دا تاسو رن کوئ او وګورئ نتیجه به موږ ته څه راکوي، نتیجه به موږ ته 6 راکوي. نو دا معنی که چیرې تاسو 10 راوالی په 8 تقسیم کړئ پوره قیمت رسیږي، کوم چې باقی پاتې کېږي ریمایندر هغه موږ چې کوم قیمت پاتې کېږي ریمایندر په شکل باندې هغه به 6 وي. دې ته ورته نور اپریټر هم شته دی ضرب او په همدې شکل منفي تقسیم تاسو هم کولی شئ کاروئ. نو هغه به ستاسو از اسایمنټ کار پرې وکړئ په همدې شکل کار کوي. بل راځو بله موضوع چې هغه کمپیریزن اپریټر دی یا کمپیریزرز دی. کمپیریزن خپل وایي مقایسې ته. نو ځینې وخت په پروګرامینګ کې ضرورت پیښیږي چې موږ مقایسه هم ترسره کړو. نو د مقایسې لپاره موږ د کمپیریزن اپریټر نه استفاده کوو. کمپیریزن اپریټر کوم دی تاسو په دې پوهیږئ زه ورته یم مساوي دا ډبل ساین دا معنی مساوي که یو ساین وي هغې ته اسایمنټ سمبل ویل کېږي. زه ورته یم چې مساوي نه وي دا او په همدې شکل موږ وایو چې لوی وي چې موږ وایو کوچنی وي او په همدې شکل موږ یو څو ساین لرو چې لوی او مساوي لوی یا مساوي او بل موږ دا ویلی شو چې کوچنی یا مساوي وي. دا هغه سمبلز چې په دې کې موږ کارولی شو. زه به یو مثال ذکر کړم تاسو دا ټول شیان به موږ کمنټ کو. دا به کمنټ کو دا زه هم نه کاروم ځکه هغه وروستی ریسنټ کوډ چې دی په هغې باندې زه کار کول غواړم. دا ټول به زه کمنټ کړم. کمنټ دا معنی چې زه یې نه کاروم استفاده ترې نه کوم. اوس راځو په همدې
کمپیریزن اپریټر لپاره موږ ځینې مثالونه تر سره کوو. راځم مساوي سمبول نه استفاده کوم. دلته ویریبل کریټ کوم انټیجر یو د a په نامه ده، یو د a په نامه، بل د b په نامه. یلته ویلیو هم اسان کوم، یو 10 او بل b چې ده ته د قیمت ورکوم 20. اوس زه راځم پرنټ اف کې د شو کول غواړم او کمپیریزن هم تر سره کوم. زه ورته وایم چې ما ته د دواړې ویلیوګانې وګوره. دلته وایم چې a که چیرې مساوي د b سره دا ته ماته شو که، یعنې دواړه مقایسه کوم. زه ورته وایم آیا a مساوي د b سره ده که نه. که چیرې موږ ته داسې موږ وکړو، که چیرې موږ ته یو راکړه، پوه شه، یو معنا ترو، یو راکړه ریزلټ کې دا معنا ترو، یعنې دا خبره صحیح ده، یعنې دواړه یو بل سره مساوي دي. او که چیرې موږ ته قیمت راکړي 0 نو دا معنا چې دا فالس، یعنې دا کمپیریزن چې موږ کوم تر سره کړی، کوم کنډیشن چې موږ لګولی هغه نو فالس دی، غلط دی، یعنې a مساوي د b سره نه ده. دا شو کول غواړم. راشم کمپایل او رن کړئ تاسو آزاد به مال شو. ګوره موږ ته قیمت څو راکړه؟ 0 ځکه راکړه چې a مساوي د b سره نه ده، نو ځکه موږ ته 0 راکړه. نو 0 موږ ویلې 0 څه معنا؟ فالس معنا. که چیرې زه دا لس کړم نو ماته دا کوډ به تاسو کمپایل او رن به کوئ، نتیجه کې به تاته یو درکوي، معنا چې د a او b ویلیوګانې سره مساوي دي. اوس تاسو په دې شکل نور دغه هم شو کول تاسو کولی شئ شو یې کوئ. لکه زه دې نه همدې شکل څو کاپیګان رالمه، دلته راځم دا ورته ماته په نوي لاین کې ښکاره کړه، نوي لاین کې ښکاره کړه. دې بل کې زه ورته وایم ته دې لپاره چک کړه چې آیا a لوی د b څخه دی که نه. وګوره a لوی د b څخه دی که نه. نو که زه رن کړم او کمپایل کړم نو ماته به څه راکوي؟ 0 راکوي. ولې؟ ځکه a د b څخه لوی نه دی بلکې مساوي دی. او که چیرې واقعیت کې a لوی وي د b څخه، لکه دلته زه 0 لیکم نو a لوی شو، نو کنډیشن زموږ صحیح راځي. دلته موږ ته یو ریټرن کوي، ګوره یو، نو معنا چې دا لوی شو. په همدې شکل تاسو کولی شئ نور اپریټر نه هم استفاده وکړئ چې دلته موږ ذکر کړي. که چیرې مساوي وي او لوی وي یا کوچنی وي او مساوي وي، نو دې شکل تاسو کولی شئ د اپریټر نه استفاده وکړئ. بله موضوع چې موږ لرو لاجیکل اپریټرز دي. لاجیکل اپریټرز دا هم مقایسوي، یعنې دې په ذریعه هم کولی شو موږ مقایسه تر سره کړو، خو دلته یو لاجیک په موږ کارو. او موږ د لاجیکل اپریټرونو کم دي، هغه ته موږ ویلی شو چې لاجیکل اپریټر کېدای شي مثال موږ د اینډ نه استفاده وکړو. دا سمبول چې دا معنا اینډ او معنا لري. او که چیرې موږ د سمبول راولو چې د شفت او د بیکورډ سلش په کارول سره ته اور اپریټر وای. او بل یو کوم دغه چې موږ لرو سمبول، هغه دې ته ایکسکلیمیشن مارک چې دلته په پروګرامینګ کې ناټ ورته ویل کیږي. نو د درې سمبوله د لاجیکل اپریټرز مسایل دي او دې سمبول مربوط دي او دا اوس څنګه کاریږي او هدف یې چې راځي دا وکړو. هماغه 0 او 10 دا د a او b ویلیوګانې دي. زه په پرنټ اف کې شو کول غواړم، خو دا لاجیکل اپریټر کنډیشن پکې کاروم. زه ورته وایم دا کوم ویلیو چې د شو کول غواړم دا دواړه چې دي انټیجر دي، دې کې شک نشته. زه وایم یو کنډیشن ورته ورکوم، ته وایې وګوره چې a لوی وي د b څخه او a لوی وي د 15 څخه. ما ورته څه ویلې؟ یعنې ته ماته چې د ترو او فالس دا سچویشن یا د حالت ماته شو که چیرې a لوی وي د b څخه او a لوی وي د 15 څخه، نو د دوه شرطه مو ولګوو، یعنې دا دواړه شرطه باید صدق وکړي، یعنې هم د a باید د b څخه لوی وي او هم a د 15 څخه لوی وي. نو که چیرې دا دواړه حالت صحیح وو ماته ټرو راښکاره کوي، معنا یو چې ښکاره کوي پوه شه دا کنډیشن صحیح ده، او که چې 0 راښکاره کوي دا کنډیشن غلط ده. راځئ شو کوي دا دواړه لاینه به زه کمنټ کوم، دا هم زمانه دي په کار کمنټ کوم، هغه وروستۍ لمه په کار ده، دې باندې به تاسو کلیک کوئ. نو موږ ته به څه ښکاره کوي؟ یو. راځئ وګورو چې دا خبره صحیح ده که نه. وګورئ a چې دا قیمت یې 0 دی، دا د b څخه لوی دی ځکه 10 ده او د 15 څخه هم زیات دی، نو ځکه ماته یو ښکاره کوي. همدا کنډیشن د کاپي کومه، دلته زه اور کاروم. نو اینډ کې اینډ معنا او
دا سمبول دا معنی چې دواړه کنډیشن که چیرې صدق وکړي نو ماته به یو ښکاره کوي او که چیرې زه اور راولم نو اور که چیرې تاسو دلته وګورئ اور اپریټر دا دی دا زه ورته وایم که چیرې د دېرشو څخه لوی دلته که تاسو وګورئ A لوی د B څخه خو دی ځکه هغه 20 دی دا 10 دی نو A د B څخه زیات دی مګر A د 30 څخه زیات نه دی خو چونکې خبره د یا ده معنی یا دا کنډیشن یا دا کنډیشن په دواړو کې چې یو هم صدق وکړي ماته ته دا کنډیشن یا دا کمپیریزن لاجیکل کمپیریزن چې دی ماته ترو کا دلته زه راځم رن کوم وګورئ ماته یو ښکاره که دا به څه وکړم دا نوی لاین کې به زه والم او زه به دا رن کړم نو ګورئ دواړې کنډیشن صحیح دي ځکه یو د اند لپاره چې دواړه کنډیشن صدق او بل د اور لپاره چې هغه کې یو غلط خو یو صحیح یو هم صحیح کار کوي او که چیرته دلته دې شور کما دلته تاسو ته وګورئ دلته اور ده اور نه بلکې اند ده نو اند دا دې کې باید دواړه کنډیشن صحیح که یو کنډیشن صحیح بل غلط وي دا کار نه کوي نو دې کې یو صحیح ده بل غلط ده دا به موږ ته ریزلټ 0 راکړي ځکه هغه صحیح نه ده په همدې شکل تاسو کولی شئ د ناٹ اپریټر نه استفاده وکړئ ناٹ اپریټر څنګه نو زه ورته وایم داسې ورته وایم چې A قیمت چې دی دا لوی نه وي د B څخه دا یو کنډیشن دی نو تاسو به څه وکړئ دا پاک کړئ او دې غاړې به راشئ دا سمبل به ورته وکاروئ نو ګوره ماته دا ښکاره کړه که چیرې A لوی نه وي د B څخه نو که چیرې تاسو دا وګورئ دلته هم زه نوی لاین راوالم او تاسو دلته رن کړئ تاسو به دا کنډیشن هم ښکاره کړي نو دریم کې وګورئ یو راښکاره کړه اول کې 0 ځکه چې د اند کنډیشن ده هغه کې باید دواړې صحیح وي نو چې یو صحیح ده بل صحیح نه ده ځکه 0 شو او د دواړو کې اور ده اور کې چې یو هم صحیح وي دا سره مني او دریم کنډیشن کې موږ دا ویلې که چیرې A لوی نه وي یعنې A کوچنی وي د B څخه او که چیرې دا کنډیشن صحیح نه وي نو ماته ته یو راښکاره کړه نو چونکې دا کنډیشن صحیح نه ده نو ځکه موږ ته چې راښکاره کوي یو راښکاره کوي نو دا څه شیان چې موږ وویلې دا مربوط د کمپیریزن اپریټر وو نو بیټ وایز اپریټر موږ په بله ویډیو کې به سره وایو نو د اوس لپاره خدای په امان ویډیوګانې سره تعقیبوئ او چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ اوس لپاره خدای په امان د بیا لیدو په هیله